د کندهار امنیتي غونډه که خپل صفوف تصفیه نه کړو دښمن خپل هدف ته رسېدلی شي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د والي په مشرۍ د حوزو امیرونو سره د امنیتي وضعیت په تړاو جوړه شوې غونډه کې ویل شوي د دوی په وینا زموږ دښمن هره شیبه هڅه کوي شته امنیت ګډوډ کړي او د ګزمو پر زیاتوالي، د امنیتي کمربندونو پر ټینګښت او د خپلمنځي همغږۍ پر زیاتوالي ټینګار شوی دی. د کندهار مطبوعاتي ادرس لیکلي په دې غونډه کې د صفونو پر تصفیې هم ټینګار وشو. که زموږ ستاسې صف پاک او سپېڅلی وي او فاسد خلک پکې نه وي نو دښمن هیڅکله خپل اهدافو ته نشي رسېدلی. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا هم په الله سپارم.